نو پاراګراف د ورډ پنځم درس کې برن زه تاسو ته د پاراګراف په اړه باندې خبرې کوم. په ورډ کې پاراګراف کې موږ سره دغه څو خبرې هم کړې وې که نه دا م ویلي وو. زمونږ نننۍ موضوع ده بارډر. که چېرته په ورډ پروګرام کې تاسې بارډر وګورئ دلته ډفرنټ بارډرز دي. اول دا چې کله زه دا ټول لیکنه سلیکټ کړم او له هغې نه وروسته دې لپاره بارډر ورکوم نو زه به راځم لکه بټن بارډر یا ټاپ بارډر لیفټ بارډر رائټ بارډر زه کولی شم چې د دې ټیکسټ څلورو سایډونو ته بارډر ورکړم او که په نو بارډر باندې کلیک کړم معنی یې دا ده چې بارډر موږ دې ته نه ورکوو. که چیرې تاسې دلته انزرټ ته راشي او د دې ځای نه یو ټیبل تاسو والی لکه دا یو ټیبل دی. ټیبل موضوع وروسته موږ وایو خو دلته یو څو خبرې دي دې باندې کار کوو. اول خو دا چې پاراګراف کې لګي یو که نه نو په دې کې موږ سره اولنۍ خبره ته کولی شي په دې ټیبل کې بارډر لري کې لکه مثال بټن بارډر یا د ټیبل موږ سره چې دی ټاپ بارډر لیفټ بارډر رائټ بارډر او که بیرته ضرورت وي نو ته کولی شي بیا یې راولې ده. که په نو بارډر باندې کلیک کړي د ټیبل دا بارډر ټول ختمیږي او که چېرې ته تاسې په آل بارډرز باندې کلیک کړئ نو معنی یې دا ده چې د ټولو بارډر به بېرته څنګه شي جوړ شي. ځینې وخت مونږ ټیبل نه بارډر ختم کړو خو زه غواړم چې د دې لپاره آوټ سایډ بارډر ورکړم یا مثال فقط ان سایډ بارډر یا فقط ان سایډ هاریزنټل بارډر یا ان سایډ ورټیکل بارډر او یا آل بارډر. ځینې وخت مونږ داسې غواړو چې مونږ راشو او په دې کې سلیکشن والو او زه د دې لپاره په دې ډایګنال ډاون بارډر باندې کلیک کړم دا کراس کړم یا په ډایګنال اپ بارډر باندې کلیک کو دا د پاسه طرف ته کراس کو. د کراس لپاره باید د دې دوه آپشنونو موږ څه وکړو استفاده وکړو. ځینې خانې موږ کراس کو مطلب یا رخصتي ورځي یا نور داسې ډیټا پکې موږ نه راسو نو هغې لپاره کراس. بل ګورئ که زه چېرته مثال دلته یو عنوان ولیکم ما یې ولیکل مثال ضیا انسټیټیوټ دا یو جمله مې ولیکله. د دې جملې د لیکلې نه وروسته زه داسې وایم چې ما سره یو لاین د دې لاندې په کار دی نو د لاین د راوستو لپاره به تاسې درې ځلې اکول علامه پریس کړئ انټر بیک او یا داسې موږ کوو چې موږ راځو درې ځلې ماینس علامه پریس کوو بیا انټر کوو نو بیا لاین اټومیټک څنګه کېږي راځي. یعنې لاین چې کله تاسې الی د لاین د اخیستو لپاره به تاسې درې ځلې ماینس او درې ځلې منفي. بل ګورئ که چېرته مثال هارزنټل لاین باندې کلیک کړئ دې به لاندې یو لاین درکړي په دې لاین کې د تغییر د راوستو لپاره به په دې ډبل کلیک کو زه به د دې لپاره کلر چینج کړم او که سایز کې تغیرات راولو نو دې لپاره به زه سایز ورکړم دا به وکړي. څومره تغیرات چې موږ راولو په دې هایټ کې طور ته اندازه لیکه کلرز ورته ورکړئ دا تاسو کولی شئ دا په دې لاین کې صرف کېږي. موږ چې کوم د شارکټ د لارې راولو هغې کې دا تغیرات نشي راتللی. ډرا ټیبل دې ته ویل کېږي چې موږ په خپله یو ټیبل ډرا کړئ تاسې یو ټیبل ډرا کوئ
د ټیبل موضوع همغه په انزرټ کې به وایو دلته ټیبل شته خو دلته صرف یو آپشن راکړی کته چې خپل یو ټیبل راکې دا پاره کې ته کالمونه د خپل خوخه جوړې څومره کالم چې تاسو جوړوي صرف تاسو کالمونه ډرا کړئ کولای شي چې هغه کالمونه بده کې جوړ کړئ یعنی ډرا ټیبل د دې لپاره یوز کیږي چې موږ کالمز پکې جوړ کړو دا ټیبل کې چې څه ښکاري دي ته ویل کېږي بارډر او بارډر موږ سره پرنټیبل دي یعنی کدی کې لیکنه وکړو دا جدول باندې پرنټ کیږي او که زه دلته بارډر د دې نه لري کوم یا په نو بارډر کلیک کما نو صرف بارډر ختم شو ټیبل شته زه غواړم چې دا ټیبل بیرته ډسپلی شي نو دې لپاره به دې سلیکشن والو او دې ته ونوم دلته به تاسو شی انتخاب کړئ एक ग्रेड लाइन व्यू ग्रेड लाइन دا ग्रेड लाइन او بارډر فرق لري ग्रेड लाइन د سی چې تاسو دا ग्रेड लाइन موږ سره جری دا پرنٹ کیږي نه دا صرف دلته د ټیبل هغه سټرکچر موږ ته ښیي نور دا پرنټیبل نه دی نه پرنٹ کیږي صرف دا ټیبل سټرکچر ښیي او که تاسو دلته بارډر ډسپلی کړئ آل بارډر نو دا هم پرنٹ کیږي او هم د ټیبل سټرکچر نو موږ خپل ضرورت ته ګورو د هغې ضرورت مطابق موږ ته استفاده کوو دې کې بارډر اینڈ شیډینګز وای سش نو دا موږ سره پدې کې د هاریزونټل لاین ډرا ټیبل گریډ لاین دا شو موضوع شو به دې کې موږ سره بارډر اینڈ شیډینګز ګوره موږ دوه قسمه بارډر لرو که زه چېرته مثال یو لیکنه وکړم او د دې لیکنې نه پس د لیکنه ټوله سلیکټ کړم او دلته راشو په دې بارډر اینڈ شیډینګ کلیک کوو موږ سره دوه رقمه بارډر دی یو ته پیج بارډر وي یو ته ټیکسټ بارډر وي ټیکسټ بارډر د سی لګتا سي دیس کیو بارډر انتخاب کړئ او دلته راشي ډیزاین هم انتخاب کړئ رنگ وته انتخابوي رنگ هم انتخاب کړئ او دا رضانه سره وکي کې نو دی به دی ټیکسټ اگر چا په چی ورکی بارډر ورکی دی د ټیکسټ بارډر وي ځکه دا بارډر د ټیکسټ ګر چا پر راغلو او کدا په کار نه دي چې کوم تاسو په نو بارډر کلیک کړئ دا به ختم شي دویم چې دی پیج بارډر دی پیج بارډر د سی لکه تاسو د ټول پیج د پاره چکل غواړئ لکه بارډر ان شیډینګ ته چر شو په پیج بارډر کلیک کو او لاغې نه پس دي چې کوم پیج بارډر باندې کلیک تاسو یو بارډر انتخاب کړئ هغه لپاره تاسو رنگ انتخاب کړئ نو چې کله زه دې لزانه سره وکې کوم دا ګوره ټول پیج د پاره دی که زه یو موضوع لیکلی شم مثال افغانستان د هغې باره کې لیکنه م کومه دلته چې اوس دا کوم بارډر موږ دې ته ورکړی دې ته پیج بارډر وایي ته دې بارډر لپاره کوم ماډل رنګ انتخابوې نو دې کې تاسو کولی شئ بارډر ان شیډینګ ته راشئ پیج بارډر ته راشئ رنګ هم ورته انتخاب کړئ که دا ډیزاینونه مو په کار نه وي تاسو کولی شئ دې کې د دې لپاره یو منظم سټایل انتخاب کړئ د هغې سټایل ډبلوالی باید څومره راشي مثال 15 دا له ځان سره وکړئ اوس ګورئ په دې کې یو کار دی که زه دا موضوعات لیکم دا به په ټولو پیجونو کې دا بارډر راځي او که چېرته تاسې عنوان دلته بدل شي مثال زه د پاکستان په اړه باندې یو څو پاراګرافه لیکنه کوم او بیا د پاکستان د لیکنې نه وروسته زه غواړم چې دلته د پاکستان دپاره دا بارډر جدا کړم نو که زه دلته بارډر ان شیډینګ ته راشم او په پیج بارډر باندې کلیک کوم نو ځکه دا ډیزاین جدا هم کوم د ټولو لپاره کېږي د افغانستان
او د افغانستان نه علاوه پاکستان د دواړو لپاره د بارډر څنګه شي ها زه چې اوس کومه موضوع تشریح کوم اندې کې وګوره نو بارډر دې کې موږ انتخابولی شو خو مشکل پکې دا دی چې کوم سټایل زه انتخاب کوم هغه به د ټولو لپاره وي په کار دا چې د هغې جدا شي او د دې جدا نو جدا جدا به تاسې څنګه حلوئ مونږ ویلي وو چې دا یو سیکشن دی دا ټول ډاکومنټ یو سیکشن وي ګوره لیکلي سیکشن 1 یعنې معنا دا ډاکومنټ ټول چې دی دا یو سیکشن دی که تاسې چېرته دلته ودرېږئ او بیا د هغې نه وروسته لیوډ ته راشئ او په لیوډ کې تاسې په دې برکس کې نیکسټ پیج باندې کلیک کړئ نو د نیکسټ پیج سره دی اتوماتیک څه ولیکي سیکشن 2 په دې سیکشن 2 کې معنا دا دی چې د پاکستان دویم سیکشن شو کله چې سیکشن جدا شي بیا ډیزاین هم ورته جدا کوی شي دا کار به د لیوډ بریک او نیکسټ پیج د لارې وکړي او دی پاکستان سره به ته ودرېږي چې کله تاسې دلته بارډر ته راشئ او تاسې په دې پیج بارډر کې تاسو دا ډیزاین بدلوئ چې هر یو ډیزاین تاسې دې نه انتخابوئ د ډیزاین د انتخاب سره دلته څه وایي هول ډاکومنټ زه ورته یم نه د ټول ډاکومنټ لپاره نه دس سیکشن یعنې پاکستان کې زه ولاړ یم دې سیکشن ته هغه دویم سیکشن دی چې کله زه دې له ځان سره اوکې کړم د پاکستان اوس دا ډیزاین دا شو د دې نه وروسته چې څومره لیکنه زه کوم د پاکستان په اړه هغې ټولو لپاره به صحیح همدا ډیزاین به راځي هده باندې ورسئ تاسو که نه بیا ګورئ که چېرته مثال زه بارډرز ان شیډینګز ته راشم پیج بارډر this section first page only د دې معنا دی چې د دویم سیکشن اول پیج ته صرف دا بارډر ورکړه نور ته مو ورکړه بیخي دا د ځان سره وکې کوي دې باندې څه وکړي د دې سیکشن اول پیج ته به دا راځي نور یو پیج ته به نه او که تا دې اول پیج ته نه پکار نور ټولو ته پکاري بیا پیج بارډر ته راشئ تاسې this section all except first page نو د دې معنا داسې ده چې د دې پیج ته نه دی پکار باقي نور ټولو پیجونو کې موږ سره دا پکار دی نو as you wish تاسې چې څنګه ضرورت ټولو ته یو ته اول ته نه نور ټولو ته دا به تاسو کولی شئ انتخاب وکړئ او اول کې هم داسې کولی شو په اول کې ودرېږه ورته ووایه که نه اول پیج کې دې نه دی پکار که نه نورو کې ته ورته وایه this section first page only دا به د افغانستان اول سیکشن کې وي نور ټولو ته کولی شي بل ګوره که تاسې آپشن باندې کلیک کړئ نو تاسې داسې هم کولی شئ چې دا ایډیج آف پیج پر ځای ټکس انتخاب کړئ دا بارډر به ټکس ته رانږدې شي لکه مخکې د غاړو ته و که نه د پیج دې غاړو ته وایي مارجن او مارجن همیشه دپاره امټي په هغې کې به ټکس نه راوړي خو په کار داسې نه دي چې تاسې ټکس ته نږدې والی ده تاسې به همیشه د ټکس نه دا لرې یادئ یعنې دلته به راځي انتخاب به د ټکس په ځای شی کړو چې کله موږ دې انتخاب کړو ګوره دې آوټ سایډ کې راځي نو زمونږ په دې بارډر ان شیډینګ کې پیج بارډر کې دا موضوعات شیډینګ دې ته وایي لکه تاسې که د دې سلیکشن والی دلته ګورئ شیډینګ دلته شته موږ وایو چې د دې شاته کوم رنګ واچو دا رنګ دی او دا پرنټیبل دی خو دا کار موږ کولی شو بارډر ان شیډینګ ته راشو د شیډینګ له دې ځای نه هم کولی شو کوم رنګ ته غواړئ د رنګ انتخاب تاسې وکړئ دا له ځان سره وکړئ دا هم پرنټ کېږي
او بیا په دې کې تاسو یو ډیزاین هم انتخابوي شي. ډیزاین کوم ماډل ډیزاین دې کې مختلف ډیزاین دي. ګورې لاین باندې او که بيخي نه په کار بیا دلته په دې کې نو کلر باندې کلیک کاغه به ریموو شي. دا خبرې پاتې وي. دې کې ګوره دا لین سپیسینګ تاسو چې کله یو لیکنه وکړئ د لینونو ترمنځ سپیس موجود دی خو دا سپیس زیاتولی هم شو 1.15 څومره پکار نارملی 1.15 یا 1.15 دی د لین دپاره چې سپیس منګالو. خو دلته دوه خبرې دي یو د لینونو ترمنځ مسافه ده یو د پاراګرافونو ترمنځ ده. که چېرته تاسې دا سلیکټ کړئ دا چې کومه سپیس ورکول کېږي دا د لینونو دی. خو ګوره دلته پاراګرافونه دي یو پاراګراف 2 3 4 5 ټول څو پاراګراف لرو 5. د دې ترمنځ چې کوم سپیس دی دا 8 پوینټه دی. که موږ دلته په دې کې ریموو سپیس افټر پاراګراف باندې کلیک وګورئ هغه سپیس ختم شي او چې کله دلته په 8 سپیس افټر پاراګراف باندې کلیک کړو نو دې کې سپیس بیرته څنګه شي اضافه شي. دلته وروسته به پاراګراف په دې کونج کې دلته تشریح کو بیفور او افټر. بلې ولیکنه همیشه دپاره که زه مثال یو جمله دلته ولیکم مثال دا جمله مې ولیکله دا جمله په کوم ځای کې پکار ده نو ګوره که ته سینټر کې غواړې که په رایټ کې غواړې که په لیفټ کې نو دې ځای نه کنټرول ای سینټر کنټرول آر رایټ کنټرول ایل لیفټ. او بل ګوره که یو لیکنه تاسې وکړئ دا لیکنه غیر منظم وي د دې منظموالي لپاره باید تاسو دا لیکنه انتخاب کړئ او بیا په چی باندې کلیک کړئ جسټیفای. بیا دې کې جسټیفای لو یا میډم دا د لغاتونو ترمنځ سپیس ورکوي خو لاینونه پوره کوي. دا پرنټ کې موږ نه راولو دلته ډېر استعمال صرف د چی کېږي جسټیفای. او د دې شارکټ کنټرول جے دی. کنټرول جے سره دا لیکنه په خپله اټومیټک جسټیفای کېږي. نو پاراګراف کې دا خبرې مې وي او آی تھنک چې دا خو مې کړې مې وي که نه پرونه برني کوم لا نه دي ویلې نو مونږ یې لاندې برخه کې لګېږي تاسو مخکې روان یې. بل ګورئ کله چې یوه لیکنه مونږ کوو مثال مونږ انګلیش لیکنه کوو دلته دوه خبرې دی دې بر آپشنو کې ښکاري دا دوانې دې کې که دا انتخاب وي دې معنا ګوره دا لیفټ ټو رایټ ټیکسټ ډایرکشن. د دې مقصد دا دی چې مونږ انګلیش لیکنه کوو نو باید په دې کلیک که په دې کلیک نه کړي او په دې بل دې کلیک کړی ته انګلیسي لیکنه کې به لیکنه ډېره غیر منظمه راځي. او که د پښتو لیکنه کوئ تاسې باید په دې بل کلیک کړئ رایټ ټو لیفټ تر څو زموږ ټیکسټ کې هېڅ قسمه مشکل رامنځته نه شي. نو دا دوران دا دي. بل ګورئ که زه ولیکم مثال انفارمیشن ټیکنالوژي او بیا دا سلیکټ کړم نو دې کې موږ سره څو خبرې دي ګورئ ښه ته کولی شي په دې انکریز انډنټ سره دا لیکنه مخکې ویسي او ډیکریز سره یې بیرته چېرته ویسي شاته ډیکریز سره دې بیرته شاته ځي او انکریز سره مخکې ځي او بالکل پاراګرافونه هم کولی شي. نو هغه زموږ چایس دی چې څنګه زموږ ضرورت وي. ټیپ بټن یې شارکټ دی چې د ټیپ بټن یې سره دا موږ مخکې وروسته ویسو بیک سپیس بټن بیرته د شاته تک شارکټ دی. که زه ولیکم نیم مثال احمد علي نور مثال زاهد همداشان ظهور زلمه مثال عادل داسې مختلف نومونه ولیکم. که زه دې سلیکټ کړم دې کې د A to Z څه معنا ده ګوره دې معنا داسې ده دې کې چې کله ته غواړې چې اول د A نومونه راشي بیا د B بیا د Z نو اول به دا ټیک مارک ولګي بیا به دې کې تاسې انتخاب شي کوي نیم
او اسندنګ ټیک مارک به ولګي چې دا A to Z شي. ګور اول عادل احمد علي او که تاسې دا ټیک مارک ولګوئ دلته انتخاب نیم کوي او ډسنډنګ ټیک مارک ولګوئ نو دوی به د زیډ نه واله تر A پورې نومونه راوړي. دا کار پښتو کې هم کېږي، الف ب ت باندې هم دا ارګنایز کولی شو. نو دا موږ سره د دې دغه شولو. او اخري خبره دا چې تاسې یوه لیکنه وکړه او دا لیکنه تاسې لږ مختلفه کړه، زه یې مختلفه کومه ځکه چې تاسې پوه شئ. زه غواړم دا هایډ کړمه، نو فنډ کې موږ کوم ټیک مارک ویلو؟ هایډ شته اوس هغه لیکنه. زه یم بیرته باید ډسپلی شي، بیرته باید هغه لیکنه ښکاره شي، نو د شو هایډ باندې کلیک هغه لیکنه بیرته ښکاره شوه. خو دوی به ګوره دا مارکس هم ډسپلی کوي. زه یم دا لیکنه سلیکټ کړه، پاراګراف ته راشي، دا ټیک مارک آف کړه، بیا به آینده کې هایډ کېږي نه. دا مارک د هر پاراګراف اینډ کې دی، په دې کلیک کړه بس خلاص. صحیح شو؟ نه بیا نه هایډ کېږي که نه، هایډ نه مې ویسته که نه، یو زر وارې خو زه پسې عمل ته. صحیح ده، که بیا هایډ کې بیا هایډ کا، که بیا ډسپلی کې بیا کلیک پې وکړه، که ته بیا دې باندې کلیک کې بیا هایډ کېږي. خو که ته د هایډ نه وباسي، یعنې دا سلیکټ کړي بیا دلته راشي، دا ټیک مارک آف کې د هایډ نه ووتلي که نه که نه، اوس چې کله دې باندې کلیک کړي بیا به نه هایډ کېږي. هغه هم کولی شي، درته ویلې مې ده ښه درته یاده ده، خو بس بیا هم زه د دې آپشن باره کې خبره کوم. نو دا زموږ په دې کې د دې آپشنو د استعمال طریقه ده. او پاتې شو دا خبرې او دلته داخل کې هم ډېرې خبرې، نو دا به زه تاسو ته په روان کلاس کې ووایم.